وای چې خواري په هندوستان هم خواري، په ایران هم خواري، په افغانستان هم خواري، په استرالیا هم خواري، په انګلند هم خواري، په زیمبابوې هم خواري او په پاکستان هم خواري. تاکه سلامونه دوستانو، یو ځلې بیا په د خیر سره په شلو ورځو کې مو ژوند دی. تاپه خبر شوی یم که نه؟ دا چې خواږه خواږه خبرونه راځي او د چا دپاره د خفګان دي. نو خفګان داسې دی که نه چې په 2024 کې د ټوله چې ډېر میچونه چا بللي دي په شلو ورځو کې، یعنې په T20 کې هغه زمونږ ګاونډیان دي پاکستان په 1 نمبر کې دی. نو مبارکي ورته ورکړئ چې خفه نه شي، بیا به وایي چې زمونږ تره زامن یې او موږ ته مبارکیان هم نه راکوئ. نو تاسو ته به ښکاري چې په 2024 کې چې چا ډېر میچونه بللي دي په شلو ورځو کې، هغې کې زمونږ ګاونډیان چې دي د خیره سره په 1 نمبر دي، نو مبارکي ورته ویو. او ورپسې چې دي که نه بنګالیان، د سپږې بچي، د ګونګټې بچي، ګرد پرد په هټو کې نښتې چټې پټې نو هغې ورپسې په 2 نمبر دي. نو د یو سړي 2 زامن ول او دواړه سپېره ول. تاته د یو نوم چې ولو تا ته غږ کوي او د بل نوم چې و ما ته غږ کوي. یو ورځ د سړي چې دی که نه د دغه ته یې ویلې تا ته غږ کوي، وایي ورشه چې دغه ته غږ کړه او ما ته غږ کوي، هغه ته ووایه چې راشه. نو هغه چې لاړو برې پوه شوې، نو هغه ورته وایي که نه یلکه راشه پلار ما ته غږ کوي. نو هغه ما ته غږ شي، هغه ورته چې ما تا ته غږ کوي خو ته ورشه که نه. نو همدې کې لانجه وه. اخره کې چې راتلو نو پلار یې مړ و. نو هغه پلار یې چې و که نه خدای بخښلی ولوستلی و دنیا نه. نو دا اوس هغه سپېره دي، وایي چې یو که نه هم بهي یې، وایي دو بهي ته دونو تباه ته. او هماغه مسله ده، دواړه ګاونډیان دي که نه. نو 15 میچونه بللي دي او شکر یې الحمدلله. موږ چې و که نه بیا په 8 نمبر یو. نو ښه دی دومره میچونه هم نه دي بللي، 8 میچ هم بللي دي او په 8 نمبر یو او په 18 میچونو کې. نو موږ ته دې مبارکي، موږ خیره موږ خو نور ګاونډیان ته کړی دي په 1 نمبر دي. نو په الله وسپارمه. نو بیا هم درته مبارکي ویمه چې بیا به چې تره زامن یې او مبارکي راته نه راکوئ. مبارک مو شه، په الله مو سپارمه. الله پاک هم همدغسې اباد لره.